چرګې او چیچي کیسه. یو وخت په یوه شنه او ښکلي کلي کې یو کوچنی چرګ اوسېده چې نوم یې چنچن و. چنچن زړورتیا دومره نه لرله، هر کله چې به باد چلېده دی به د مور تر وزرو لاندې پټ کېده. مور یې ډېره مهربانه وه او هر سهار به یې خپلو چرګانو ته ویل: زما بچیانو که کار وکړو ننس به مو مور وي او که ویرېږو نو لوږه به وي. یو سهار لمر دومره ښکلی و چې اسمان شین رنګ درلوده او مور او چرګې یعنې خپلو بچیانو ته وویل: راځئ نن به د غنمو دانو پسې لاړ شو. ټول چرګان خوشحاله شول او چنچن هم د نورو سره لاړ. د کروندې په منځ کې لوبې کولې، د غنمو دانې راټولولې او د لمر وړانګې د دوی پر وزرو لګېدلې. ناڅاپه د اسمان له پاسه یو سیوری راښکاره شو. یو باز و، د چرګو دښمن. باز ورو ورو ښکته کېده، د ښکار نیت یې درلود. ټولو چرګانې منډې وهلې، خو مور یې چرګې د خپلو بچیانو مخې ته ودرېد. چنچن چغې وهلې: مورجانې منډه وهه. خو مور یې چرګې ورته وویل: نه زوی، مور هېڅکله خپل بچي یوازې نه پرېږدي. باز نږدې شو، د خپلو وزرو شور یې وکړ، خو مور یعنې چرګې چنچن د خپل بدن لاندې پټ کړی و. باز هڅه وکړه، خو مور د زړورتیا له امله یې ونه شوی کولی چې هغوی ته زیان ورسوي. باز ستړی شو او بېرته اسمان ته پورته شو. کله چې خطر تیر شو، مور یې خپل زوی راواخیست او ورته مسکی شوه: زویه، وېرېدل بد نه دي، خو که څوک تا ته اړتیا ولري نو زړورتیا تر ټولو لویه کارنامه ده. چنچن خوشحاله سو او د مور وزر یې ښکل کړ او ویې ویل: مور جانې، زه به له نن څخه وروسته تل زړور یم. له هغې وروسته چنچن نه یوازې زړور شو، بلکې د ټول کلي چرګانو به ویل: دا هغه چرګ دی چې د خپلې مور په شان زړور دی.